سلام دوستانو، په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. د دې لپاره چې ستاسې معلومات له یو مهم او رسمي ادرس نه خپاره شوي وي او تاسې له هر ځای له هر ډول معلوماتو د افغانستان د سیمې او نړۍ له حالاتو ژر او پر وخت خبر شوي وای، نو تاسو کولی شئ په خپلو ټلیفونونو کې د انګیزه راډیو فیسبوک پاڼه سرچ کړئ. اوس انګیزه راډیو په خپل ادرس باندې یا په خپل وال باندې ستاسو لپاره هغه معلومات خپروي کوم چې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه مهم وي. یعنی انشاءالله موږ به کوشش وکړو چې هغه پیښې، هغه پرمختګونه چې په هیواد او نړۍ کې پیښیږي هغوی تاسو ته پر وخت ورسوو او ستاسو د معلوماتو پانګه لا غني شوي او پیاوړې شوي وي. انګیزه راډیو فیسبوک پاڼه به له دې وروسته ډېر پر وخت دقیق خبرونه ستاسو تر لیدلو او همدارنګه اورېدلو ورسوي. نو په دې هیله چې خپلو ټلیفونونو کې انګیزه راډیو په انګلیسي او پښتو دواړه ولیکئ او په اسانۍ سره تاسو لپاره مهم خبرونه، پرمختګونه مخې ته راشي. کولی شئ په ډېره اسانۍ سره د انګیزه راډیو فیسبوک پاڼه پیدا کړئ او د هر ډول معلوماتو څخه ځانونه په اسانۍ سره برخمن کړئ.